په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. پر یو شمېر موضوعاتو له افغان سفیر سره د اندونیزیایي چارواکو خبرې. د پیښو سره د مبارزې له رئیس سره د ډنمارک د کډوالو شورا د مسؤلې کتنه. سرپل ولایت کې د انسان تښتونکو له منګولو د ماشومانو ژغورل. او امریکا سره خبرو ته د ایرانی چارواکو لیوالتیا. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام او وخت مو بخیر. نن دوشنبه د مرغومې 22مه اوس هم بشپړ خبرونه. په اندونیزیا کې د افغانستان سرپرست سفیر سعدالله بلوچ د اندونیزیا د کنسولي چارو، جنوبي اسیا، مرکزي اسیا او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو رئیس سره کتلي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان زندانیانو پر وضعیت، د افغان کډوالو او سوداګرو پر ستونزو او د کنسولي همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او د قانون په چوکاټ کې د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی. د افغانستان بانک مسؤلینو د برېښنایي اداینو د پراختیا او د عوایدو د ډیجیټلي راټولونې په تړاو په جوړې شوې غونډه کې ویلي چې د بانکي سیستمونو له لارې د عوایدو د راټولولو لپاره د ریاست الوزرا له لوري د برېښنایي اداینو د پراختیا عمومي ستراتیژي منظوره او د عمل پلان یې هم جوړ شوی دی. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې رئیس ملا نورالدین ترابي د ډنمارک د کډوالو شورا د پروګرامونو له مسؤلې هانا روز هالوې او مل پلاوي سره کتلي دي. په دې کتنه کې د ډنمارک د کډوالو شورا د پروګرامونو مسؤلې د روان زیږدیز کال لپاره په پام کې نیول شویو د ماین پاکۍ په 3 زونونو کې په ځانګړي ډول په صفري نقطو کې د معیشت برخې راستنیدونکو ته د رسیدنې، د کونړ زلزله ځپلو ته د رسیدنې، د اوبو شبکو جوړولو، د طبعي پیښو پر مهال د ډرون ټکنالوژۍ کارولو او نورو برخو همکارۍ ته بشپړ چمتووالی ښودلی دی. دغه راز دې کتنه کې ترابي د زیانمنو او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو برخه کې پر روڼتیا او چټکتیا ټینګار کړی. د سرپل امنیه قمنداني وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د مرکز اړوند ساحه کې د انسان تښتونکو له منګولو 2 ماشومان ژغورلي او کورنیو ته یې سپارلي دي. د دې قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې د دې قضیې په تړاو 2 انسان تښتونکي هم نیول شوي چې له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف راپور ورکړی چې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې 165 ښوونځي د بیا رغونې په حال کې دي. یا د ادارې ویلي چې دغه ښوونځي د جاپان د دولت په مالي ملاتړ رغول کېږي. یونیسف تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې له 4 میلیونو څخه زیات ماشومان د ښوونځي د ودانیو، د څښاک د پاکو اوبو او د ښوونکو د نشتوالي له امله له زده کړو بې برخې دي. یونیسف او یونسکو په خپل ګډ خپاره کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښوونیز نظام په کړکېچن حالت کې دی. د یادو ادارو د څرګندونو له مخې زده کوونکي تر منځنیو ټولګیو پورې هم د لیک لوستلو وړتیا نه لري. د عدلیې وزارت ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت د رهبر د حکم پر بنسټ امارتي یعنې سلطاني عامه مرعي او وقفې غصب شویو ځمکو قضیو ته رسیدګي د همدې ډول ځمکو د اختصاصي محکمې په واک کې ده او نورې دولتي ادارو یې قضیو ته رسیدګي نشي کولی. د دې حکم په 2مه ماده کې ویل شوي چې هیوادوال کولی شي چې د ځمکو د غصب نه مخنیوي او غصب شویو ځمکو د استرداد د کمیسیون او په مرکز او ولایتونو کې د غصب شویو ځمکو د تشخیص او تثبیت تخنیکي پلاوو خپل شکایتونه هم همدې تخصصي محکمې ته وړاندې کړي. د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ د 33 میلیونه افغانیو پروژې
په واسطه د برېښنا له عمومي شبکې سره ونښلول شوه. د خوست د والي ویان مستغفر ګربز وایي په دې پروژه کې د 215 پایو او د 160 کیلو ولټ امپیر ترانسفارمر نصبول او د 2 کیلومتره په اوږدوالي سره د برېښنا مزي غځول شامل وو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د کندهار ولایت د احمدشاه بابا هوایي ډګر کې د پروازونو د خوندیتوب لپاره د هوا پیژندنې یوه دستګاه لګولې ده. د یاد وزارت په وینا د هوا پیژندنې دغه دستګاه د تودوخې اندازه، د باد لوری، د باد تیزوالی او د هوا فشار په خپلسري ډول معلومولی شي. په افغانستان کې د افغان چاینا مارکیټ پرانیستل شو. دغه مارکیټ چې د افغان او چینایي سوداګرو په ګډه پانګونه جوړ شوی، پکې 28 زره قلمه چینایي توکي د پلور لپاره ایښودل شوي دي. مسؤلین وایي بیې ارزانه او کیفیت یې لوړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي سکتور استازي بیا په هیواد کې د نړیوالو سوداګرو له لوري د افغان سوداګرو سره په ګډه دا ډول پانګونې د اقتصادي ودې او نړیوالې پانګونې جذب لپاره مهم ګام بولي. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته هره ورځ لسګونه ټنه کچالو ازبکستان او تاجکستان ته صادریږي. د مسؤلینو په خبره د ننګرهار په 12 ولسوالیو کې پر شاوخوا 4000 هکتاره ځمکه کچالو کرل شوي. د معلوماتو له مخې سږکال به له دغه ځمکو څخه شاوخوا 55,000 مټریک ټنه حاصل ترلاسه شي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه څه باندې 800 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 348 کورنۍ چې 814 کسان کېږي هیواد ته راستانه شوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا، د نیمروز ورېښمو پله، د هلمند د بهرامچي، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د خبر له مخې تېره ورځ 140 راستانه شوي کورنۍ چې 229 کسان کېږي خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې ایران پرون له دوی سره د خبرو لپاره اړیکه نیولې او د دغه هیواد مشران غواړي خبرې وکړي. ټرمپ ادعا کړې چې ایران ښایي د امریکا له ضربو ستړی شوی وي. هغه زیاته کړې موږ ښایي له دوی سره وګورو. زما مطلب دا دی چې غونډه پلانیږي، خو موږ ښایي د هغه څه له امله چې پیښ شوي اقدام وکړو. موږ دا په ډیره جدي توګه ګورو. پوځ یې په لټه کې دی او موږ د ځینو خورا قوي غوراویو په لټه کې یو. موږ به پریکړه وکړو. ایران کې د لاریونونو د مهارولو پر مهال د امنیتي ځواکونو د وژل کېدو له امله 3 ورځنی عمومي ماتم اعلان شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د لاریون کوونکو پر وړاندې مقاومت کې د ایرانی سرتیرو پر وژل کېدو خواشیني ښودلې او د ایران له خلکو یې غوښتي چې نن دغه ماتم کې ګډون وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په دغه لاریونونو کې تر اوسه 48 امنیتي سرتیري او 483 لاریون کوونکي وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راکشي په تهران کې له میشتو بهرنیو سفیرانو او ډیپلوماټانو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په ایران کې روان لاریونونه په لومړیو کې آرام وو، خو وروسته وسلوالو ترهګرو ډلو د لاریون کوونکو په منځ کې نفوذ وکړ او د اعتراضونو بڼه یې بدله کړه. راکشي ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو پر ضد د ډزو اسناد او شواهد شتون لري چې له امله یې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. هغه څه چې د په وینا هغه څه چې ټرمپ غوښتل. نوموړي زیاته کړې داسې غږیز ثبتونه هم موجود دي چې پکې ویل کېږي پر هر چا ډزې وکړئ، ان پر ملکي وګړو هم ډزې کولای شئ. ایرانی رسنیو ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لندن کې د ایران پر سفارت د معترضینو د هجوم وروړلو او د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو له کبله په تهران کې د بریټانیا سفیر احضار کړی دی. تسنیم خبري آژانس ویلي چې په دې احضاریه کې دغه پیښې او د برټانوي چارواکو د وروستیو څرګندونو له امله د ایران رسمي اعتراض د دې هیواد سفیر ته سپارل شوی دی.
د ایران بهرنیو چارو وزارت د ایران د سفارت ډیپلوماټانو او کارکوونکو او په دې هیواد کې د ایران د ډیپلوماټیکو ځایونو په ساتنه کې د بریټانیا دولت پر مسؤلیت ټینګار کړی دی. ورته مهال د بریټانیا سفیر هم پر دغه پیښه خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دغه موضوع به له لندن سره شریکه کړي. او وروستی خبر مو هم دا چې فلسطیني کډوالو ته د مرستو او کارموندنې سازمان یا انروا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې غزه کې زرګونه بېځایه شوي په سختو او لنډمهاله خیمو کې شپې او ورځې سبا کوي. یاد سازمان زیاته کړې چې سره له دې چې سیلابونو د ژمي سړې هوا د خوړو او پاکو اوبو کموالی او پر بشري مرستو شدید محدودیتونه شته، د دغو وګړو د زیانمنې کچه ورځ تر بلې پراخیږي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.